نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په سالمه نړۍ کې چې څومره هم پښتانه دي او بالخصوص هغه پښتانه چې پښتو وړاندې کوي او د پرمختګ دپاره کار کوي هغوی ته ډېرې زیاتې نیکې هیلې احترامات او څنګه چې وایي چې اسمان په ستورو ښایسته ښکاري اسمان په ستورو ښایسته ښکاري د ځمکې سر په پښتنو مزه کوي نه ملګرو د می 21 نیټه میاشت 5 کال 2024 کې تاسو ته هرکلی او پخیرالی وایو ګهیځ پښتو ادبي تحقیقي ثقافتي جرګه اکوړه خټک نوښار له طرفه تاسو ته ډېر زیات مبارکي ډېرې زیاتې مینې وایو ملګرو په هره جمعه 2 ورځې پس زموږ د ګهیځ پښتو ادبي ثقافتي تحقیقي جرګې غونډه کیږي نن هم پوهان راغونډ شوي دي په ګهیځ جرګه کې چې د هغوی نامې څه په دا ډول دي د نظامت چارې د دې جرګې RJ عادل خان ادا کړي دي او په دې جرګه کې تاسو کتلی شئ زموږ ډېر زیات محترم قابل قدر ګل سید صاحب موجود دی موږ سره هغه د شاعر نقاد په حیثیت سره دی دوی سره خوا کې زموږ ډېر زیات محترم فقیر شاه فقیر صاحب دی د دې نه پس موږ سره چې کوم دی ناصر علي خان افریدی صاحب را سره موجود دی او د دې نه علاوه د صدارت چارې چې کوم دي هغه نوررحمان خټک صاحب ادا کوي هغه هم را سره دی همکار احمدزی صاحب را سره ډېر تکړه شاعر دی او نصر الله ملک صاحب هم زموږ د دې جرګې یو مهمه برخه ده دا خدماتو نه انکار نشي کېدی ګوهر خټک صاحب هم را سره په دې جرګه کې موجود دی نو دا زموږ د جرګې مکمل پینل دی چې تاسو وکتلو په نننۍ جرګه کې مونږ په دې خبره په دې موضوع باندې خبرې وکړي چې د ګندهارا پښتو ادبي ثقافتي جرګې نوم دی بدل کړی شي مونږ په دې خبره متفق شو چې ګهیځ پښتو ادبي تحقیقي ثقافتي جرګې ته یو نوی نوم ورکړو د دې نه پس په مونږ وایو چې ګهیځ پښتو ادبي تحقیقي ثقافتي جرګه اکوړه خټک نوښار په نوم باندې دا یادېږي او تاسو ټول ته هم دا مونږه یو دعوت درکو چې د دې جرګې په هکله چې څومره هم کنټینټ تاسو ته راځي کوم شعري راځي کوم ملګرتیا راځي هغه تاسو قبوله کړئ په دې جرګه کې مونږ مشاعره هم وکړه او په ټولو ملګرو خپل کلامونه وړاندې کړل دا زموږ د جرګې په حوالې سره تاسو سره چې کوم وړوکي تاثرات وو هغه هم سره شریک کړل که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب پاڼه تلاش کوئ نو تلاش زموږ چینل دی دا سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او فیسبوک لاره هم ونیسئ هیله لرم چې تاسو به ورور غمټه خوشحاله وئ چېرته چې بریالي اوسئ د الله په امان وختونه په خیر سبا نور روښانه